لوی خاندان خزره خو ځان یې پټ کړی حضور پاک ته وی دا زموږ مشره ده دا بر سره خبرې وکړي نبی علیه السلام ورته ایمان راوړی وی یو څو شرطونه دي وایه یو شرط دا چې شرک به نه کوې شرک ډېر قبیحه ګناه ده بوتانو ته سجدې عبادت به نه کوې هنده ورته وی دا شرط قبول دی وی موږ تر اوسه پورې دي بوتانو ته چغې ووالې موږ له سره کړل بس تا منظور بیا ورته څه وی وی زناکارۍ به نه کوې او ورته څه وی خو سرداره ده د سردار لور ده سردار باندې واده ده او ورته وی دا شرطونه مه لګوه وی دا ستا شریف قوم دی دا زنا والا نه دی دا خو ستا قوم دی زناکارۍ والا دی دا شرط مه لګوه موږ زناکارۍ نه کوو رسول الله مبارک نه چې دا ښه ده څنګه ښه ده دا خو ایمان هم راوړي رټ جواب هم کوي بیا ورته څه وایي بچي به نه وجنې ښځو بچي وجل کړه او ورته څه وایي موږ یې نه وجنو موږ واړل وې کړل تاله په جنګونو کې مړه کړل خدای دا له څنګه ښه ده بیا ورته وایي غلا به نه کوې ځکه ښځې اکثر د خاوند نه شی پټی او پټی خرڅوي دا شی په ښځو کې شته پټ غوندې د خاوند نه به شی په پټه دا د بخیل خاوند نه کوي چې کم خاوند بخیل نه ورکوي نو هغه نه غلا نه کوي خو چې کم بخیلي نو د هغه نه پټ غوندې غلا کوي ښځه دا د ښځو عادت دی دې باندې به ښځې نه وهې ځان به پې شپېلې کوې او که نه که په دې وال کوې خو بس هر کور کې به جنګ جګړی دا شته دا شی دا ښځې دا خاوند نه کله ګوړه پټه خرڅوي کله دانې جوار پټ خرڅوي کله غنم پټ خرڅوي کله نغدې پیسې به دنه والي ای سړیه وختي مې ټماټر راغلي وو ما د 300 روپو اخیستې ګران شوي دي منځ کې به 50 اخیستې تا نه به غوټه کې درې نو ولې زموږ خو ماشومان نه یو هر سړی پوهېږي خو بس بعضې څیز کې به ځان شپېلې کوې یعنې جګړه جوړېږي نو امینه داسې ده که نه که ځان نه شپېلې کوې خو جنګ جوړېږي بیا به څه کوې او دا خو هغه زمانه نه ده پخوا به خلکو ښه د پلار کراو چړه اوس خو تا شړي پخوا به د ښځه لا پلار کړه اوس کا خوا دې خوا کې ځه وځه هلته زامن ورسره دي زامن قسم دې ګوره ډېر پلارانه نن د ښځو له لاسه غریبانه جوماتونو کې ناست دي چې ته شپې له لاړ شي ګنې بس په جومات کې پروت دی خلک وایي دا نیک شوی دی نیک نه ښځې را په مخه کړې او ډېر پکې خفه کېږو نه کفته کومه ډېر پکې داسې چې 40 ورځو څلورو میاشتو لمځي دا غریبان په مخه شوي دي دنګه چې بیا رانه شي نو بس غریب بل څوک وي هلکه وي دلال به یو څه روزه به ولګو چې په هغې کې واپس راشي تندې ورته بوټي زه وایي 40 به ولګو دا د دین کار به هم کوو او د دې بلا نه به هم خلاص یو دا ولې دا تاسو زما په اصول عمل نه کوئ عمل دا دی چې بعضې څیزونو کې به ځان شپېلې کې بس په دې به دې ژوند تېرېږي اوس هغې خو ځان پټ کړی دی حضور پاک ورته فرمایي غلا به نه کوئ هندې نه بس دې وخت کې ځان پرې پټ کړی دی خبره ترې وته وایي د الله رسول وایي زما خاوند دی ابو سفیان وایي که د هغه نه څه شی پټومه بخیل دی وایي او د هغه په بچو یې لګومه نو دا هم غلا ده خو چې دی وایي زما خاوند ابو سفیان نو حضور پاک ورته وایي انت هند بنت عتبه وایي ته هندی څه د عتبه لور ځکه ابو سفیان چې تا خاوند یاد کړه په هغه خو د هنده واده ده د عتبه لور ده بس پره پیدو شوه وایي صاحب هندی یم ما ځان پټ کړی ما هغه جرم کړی دی چې په تاریخ کې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه چا نه دی کړی دا تر سره ما ډېر زیاتې کړی نو مې زما ایمان یقین نه دی که قبول شي نو ما ځان برقه کې پټ کړی چې زه دا ټولې به ماف شي زه به هم په ډله کې ماف شم وایي زما دا شرطونه چې مې درته ووایي دا منې وایي یو زه ټول معاف یم هغه هنده معاف شو هر څه معاف شو نن به صیبه د یو سړي یو چا نه سپېړی ایستي دی به ورشي کور ته یاره دغسې ستا بچي نماز زماز وي سپېړی ایستېره او ما معاف کړه نه معافي چېرته کړو نن به معمولي جګړه شوي او ته به کوڅې له ورشې ما معاف کړه دا سوال نه پیدا کړي معافي پکې چا راوستله نن سبا چې چاله کور ته ورشي هغه اسمان ته سر ورسېږي شکر وباسه چې در نه دې څوک راغلی شکر وباسه نه بدل بالم بدل هلې یو په دې دوه بیا به څه کوې بدل هلې هغه در باندې مخکې شو دا پیټار یې دله وویش بیا به څه کوې بیا به تزې مینتونه به کوې هغه به دې نه معاف کوي
سل من قطعک واعف عن من ظلمک. حضور پاک فرمای یو چې څوک په رشته کې د صلې رحمۍ پرېږدي ته مه پرېږده، او دویم دا چې څوک درته وایي ما معاف کا، معاف کوه. کور ته دله راغی ما معاف کا، ځه د الله په نوم مې معاف کړې. نه دې څه وایي، دوی وایي نه که مې معاف کړه خو بیا زه کمزوری شم که نه، بیا خو به خلک وایي چې وګوره ویم واو معاف یم که. نه رسول الله مبارک په دریو څیزونو قسم خوري، ترمذي کې حدیث دی، په څو باندې؟ په دریو. د پیغمبر مبارک اسم خبره به مونږ منو، رښتونی دی. په دریو یو پکې دا دی، وایي که چا د الله دپاره څوک معاف کړل دی به بېعزته کېږي نه، دله به خدای عزت ورکوي. نن سبا که چا له دروازې له لاړې جرګم ولګو دی ما معاف کا، نه دی معاف کوي، نور هم اوچت شي، شکر وباسه. څوک هم چې دله راغی او داسې معمولي خوا دې خوی او دی معافي وغوښته، معاف کوئ، د الله دپاره معاف کوئ. دا نبوي خوی دی. نو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق، چې خلکو دا خویونه ښه بس برابر مضبوط کم او برابر یې کم. او هغه معاشره د صحابو یې جوړه کړه، یو صحابي ګوره، یو صحابي د بهترینو اخلاقو نمونه ده. بس دغه خویونه به مونږ په ځان کې پیدا کوو. زما د خبرې دا یو سبق دی چې ما تاسو ته نن وارو، چې مونږ به ښه خوی استعمالو. ملا زه ځان ته لاول ویم، زه به هم ښه خوی استعمالوم، علما به هم ښه خوی استعمالوي، حافظان به هم ښه خوی استعمالوي، ښځه به هم ښه، تاسو هم ټول او په ښه خوی تاسو مونږ ښه پوهېږو، دا نه چې پرې نه پوهېږو، دا به استعمالو. کوشش به کوو چې مونږه ښکلې د اتفاق ژوند تېر کړو، د اجتماع ژوند تېر کړو، خشته ژوند تېر کړو، د سوکالۍ ژوند تېر کړو. او دا ښکلې وطن پاکستان، اوهو دا چې تاسو بار ته لاړ شئ د دې وطن په قدر به پوه شئ. تاسو ته د خپل وطن قدر نه دی معلوم. زه خو تل په دنیا ګرځېدلی یم، په خدای یقین وکړه چې په اسلامي ملکونو کې وګرځې، اسلامي ملکونو کې، نو تاله به بیا د دې پاکستان قدر راشي. او بیا دویمه راته ووایم په پاکستان کې د خپلې صوبې قدر به درشي. ورشئ تاسو سند ته لاړ شئ او په هغه میرو کې وګورئ څوک لمونځ نه کوي، جوماتونو کې دوه لیشتې درب ولاړو. شکر دی عالمان شته، حافظان شته، قاریان شته. موږ له خدای ډېر ښه شته ملک را کړی دی، ښکلې صوبه خدای را کړې ده. ګوټ په ګوټ جومات راته جوړ دی، الحمدلله. ګوټ په ګوټ جامع مسجد جوړ دی. هر قوم کې یو عالم حافظ شته، دین درته ښیي. د خدای شکر ادا کوي. مدرسې شته، ماشوم به ورته شي پکې داخل کا، لله فی الله ورته سبق ښیي، قرآن ورته ښیي. هر جومات کې د قرآن درس شروع دی. شکر نو باسئ. تبلیغ والا درته په کوڅو کې پیسه خرچه خپله کوي، بسترو په اوږو په کوڅو کې درپسې ګرځي او مونځ او دس او دا څیزونه درته ښیي. شکر نو باسئ. موږ به د خدای شکر ادا کوو. ټول به وایي الحمدلله. ډېر ښکلی ملک خدای را کړی، ښکلې صوبه، ښکلي مسلمانان. الحمدلله زموږ جوماتونه په مسلمانۍ ډک دي، د الله پاک فضل. هر جومات کې جمع د امام دی، د الله پاک فضل. نو موږ له پکار دی چې موږ د ښو اخلاقو مظاهره وکړو، یو بل سره اتفاق ژوند تېر کړو. دا د ګاونډي سره او د رشته دار سره دا جګړې او د اختلافات موږ شاته وغورځوو. د خپل عالم قدر وکړو. عالم په خپلو مقتدیانو لاس کې دي، د بچو په نظر ورته وګوري، هر څه به ټیک ټاک رواني. الله دې زمونږ بهترین اخلاق نصیب کړي، اخلاق نبویه. الله جلک دې الله په مونږ کې پیدا کړي. یا الله سبا دې بیماران دې الله روغ صحتونه ورکړي، قرضداران دې قرضونه اخلاص کړي. ډېر دوستان دې ټلیفونونه یې کړي دي او څوک راغلي دي دعاګانې غواړي. الله تا ته هغه خلک معلوم دي، د هغې دعاګانې معلومې دي. پروردګار یې ولی قبوله کړي. الله چاته چې څه پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدله کړي. الله چې چاته څه مصیبتونه دي اوله په خوشحالو بدله کړي. یا الله موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتې. الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتې. الله د شریانو د شر نه مو ساتې. الله د بدنظرو د بدنظرو نه مو ساتې. الله د کوډګرو د کوډو نه مو ساتې. الله په بچو نوسو کې حافظان او عالمان پیدا کړي. الله د ټولو مسلمانانو اتفاق پیدا کړي. الله زموږ د ملک د ملک حفاظت وکړي، د خاورې حفاظت وکړي. الله د ملک ګوټ ګوټ کوڅه کوڅه او کرخه کرخه د قرآن او په سنت په رڼا باندې پروردګار روښانه کړي. الله چې چا بچی نه بچی ولا ورکړي. الله کله چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ولا ورکړي. الله چې چا سوچ په څه ټینشن کې دي تا ته غمونه پریشانۍ معلومې دي په خوشحالو بدل کړي. د چا بچی دي زموږ باید دوستان دي په بار ملکونو کې دي او نور مسافر دي. چې بار ملک ته لاړ شم دا مسافر راته داسې راغونډ شي، داسې وایي موږ ته دعا کوه.
هغه مسافر ته څوک په دوبۍ کې دي، څوک په سعودي کې دي، څوک په یو ملک کې، څوک په جاپان کې، څوک په انګلینډ کې، په هر مختلفو ملکونو کې مسلمانان مسافر دعا کوي الله سفر د مشکلاتو نه وساتي. او ډېر داسې دي دنه اوس هم چې زه تللی وم نو بعضې کسانو وی بلا پیسې هم په ویزو لګولې دي او کارونه نشته، دعا کوي چې الله ورله د خیر کارونه ورکړي او الله د پریشانو نه وساتي او الله پاک زمونږ د ټولو مسلمانانو اتفاق زندگی نصیب کړي برحمتک یا رحمت.